بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه دربجلا چې خاص او ډېر بخښونکی مهربانه دی. د پروګرام پشتو پوائنٹ سره ستاسو د خوږ در ملګری اطاور ما ستاسو بدرون خدمت کې حاضر یم. خپرونه د همیش په شان ولس خېګړه دا وخت جي لوړ دیر سمر باغ تاڼه ده. زما شاته به تاسو وینئ دا دوه ملزمان ښکاري درته جي دوی په یو معمولي د ماشومانو چې د بلانجه شوي وه جي په کې خبره حتی دې پورې راورسېږي چې قتل پکې وشو جي. دا وخت موږ سره ایسچو صاحب ناست دی تاڼه سمر باغ مهران شاه صاحب. د دې نه مې یو څو کمنټس اخلم چې دا قتل په څه وجه وشو او ولې وشو. دا وخت ما سره ایسچو صاحب ناست دی سمر باغ تاڼې د دې نه مو تپوس کوم. دا راته ووایي ایسچو صاحب شاته چې کوم ملزمان ولاړ دي دوی قتل کړی د دې شاته محرکات څه وجه یې قتل وکړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د میډیا چې څومره زموږ ملګري دي دوی زه شکریا ادا کوم مننه جي. اصل کې جي په 29 تاریخ د ماښام ټیم کې دا وقوع چې کله وشو نو موږ ته اطلاع میلاو شوه چې یاره په دې دغلته غدۍ نومې کلی دی دې کې ډزې شوي دي یو کس پکې وفات شوی دی او دوه پکې جوبل دي. موږ فورا موقع ته ورسېدو او د هغې نه بعد چې کوم دی ملزمان فرار شوي موږ معلومات شروع کړه نو او بیا هم چې کله دا معلومات حاصل کړو دا ملزمان هم ګرفتار کړو دوی هم پوچ ګچ وکړو نو دوی راته ووایي چې یاره دا تقریبا یو هفته مخکې زمونږ د ماشومانو څه تکرار په منځ کې راغلی او بیا د لار مسله راغله چې یاره د بل فریق مونږ ته چې په دې لار به نه ځئ بس د دې نه دوی بیا تکرار کړی دی او په دغه ځای کې پکې ډزې شوي دي او دغه یو ملګری صدیق الله نومې یو ښایسته ځوان پکې وفات شوی دی او دا دوه ملګري پکې جوبل دي. دا راته ووایي ایسچو صاحب چې ماشاءالله تاسو په 36 غنټو کې دننه تاسو ګرفتار کړه که نه کمال سوجي کمال اصل کې جی د دې ټول کریډټ زمونږ افسران بالا صاحبان ته ځي سپیشلی جناب ډي پی او صاحب لیاقت علي ملک ایس پی انویسټیګیشن مشتاق احمد خان صاحب او ډي ایس پی فاروق جان صاحب د دوی په خصوصي هدایتو باندې موږ عمل کړی دی او ټوټل فیسیلیټیز کاغه ټیکنیکل سایډ دی یعنی جدود خطوط دي د هغې په بر وخت پرووایډ کول یعنی مهیا کولو په دغه سره او د دې علاقې کم مشران دي د هغوی په تعاون سره دا کسان مونږ ډېر زر تر زره ونیول ولې چې دوی وله نه څه قسم پناه ورکړې ده او نه یې سپورټ کړي دي د دې علاقې د غیور مشرانو د غیور عوامو د دوی شکرګزار یم بیا دوی مونږ ته مکمل تعاون یې را کړی دی او دا کسان ډېر زر تر زره ګرفتار شو. ایسچو صاحب دا راته ووایي ستاسو د دوی لپاره انسټرکشن ډېر سوی وایي که نه سټرګل هم سوی وایي تاسو چې ډزې مه کوئ ډزې ښه کار نه دی تو بیا ولې ډز ته جوړېږي؟ اصل کې چې دوی قانون په خپل لاس کې واخلي د علاقې مشرانو ته صبر ونه کړي نه تاڼې تحصیل ته درخواست وکړي نه موږ له راشي بلکې قانون په خپل لاس کې واخلي او وړې وړې خبرې ډېر په تیشه په جذباتو کې راشي او د دوی کشران هم په ډېر تیزۍ سره راشي نو داسې وقوع چې کم دي دا رونما شي. اخر کې به ستاسو پیغام سوی دا پښتنو ته څوک چې دا ډز شوقیان دي د تماچو ټوپکو شوقیان دا به ستاسو پیغام وي جي؟ زه به جي سپیشلی خپلو پښتنو وروڼو ته بیا د جندل غیور عوامو ته دا پیغام ورکم چې یاره زمونږ کشران او ستاسو کشران چې کم دي په کار دا ده چې یاره دوی مونږ د ټوپک نه لرې وساتو قلم ته یې نږدې کړو د موټر سایکل د ون ویلنګ نه د نشې نه د دې څیزونو نه مونږ لرې وساتو. پولیس او ولس چې کم دي د دوی بغیر د یو بل نه ګزاره نه کېږي او د یو پرامن معاشرې جوړېده بغیر د دوی نه ناممکنه دي نو لهذا زما د دوی په خدمت کې دا درخواست دی چې یاره خپل کشران کنټرول کوي او قانون په خپل لاس کې ماخلی ستاسو د علاقه ده په دې کې ډېر خواږه او درانه مشران دي او دا تاڼه ده قانون خپل لاس کې ماخلی درخواست کوئ راځئ مونږ ته اطلاع کوئ بر وخت به انشاءالله ستاسو مسایل حل کېږي دا ستاسو تاڼه ده. جهان مننه ډېر شکریه ایسچو صاحب چې موږ له وخت راکړو ستاسو ډېره زیاته مننه ډېره شکریه. عزتمندو کتونکو تاسو وکړه ماشاءالله ډېر ټول کریډټ موږ مهران صاحب له ورکوو ایس پی انویسټیګیشن لوړ دیر مشتاق صاحب او ډي پی او لیاقت علي خان او میرزا صاحب دی خصوصي دول هم زه کریډټ ورکوم ستاسو ډېره مشکور یم. زما به ټول ته دا ګزارش چې ډز نه لاس وینځه ټوپکو نه لږه ډډه وکړئ خپل کور به اطاور مان ورکړئ اجازت په ډېر بخښونکي رب جلانو سپارم.